سلامونه. یو شمېر سرچینې وایي د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشي کولو لړۍ نن د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې پیل شوه. ولسمشر غني تېره ورځ دغه بندیانو د خوشي کولو فرمان لاسلیک کړ. په روان مالي کال کې د هیواد ملي عواید نږدې 99 میلیارده افغانیو ته رسیدلي. مالیې وزارت ویلي چې په وروستیو 14 ورځو کې 15 میلیارده او 133 میلیونه افغاني ملي عواید راټول شوي دي. د پاکستان لومړي وزیر ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ بهیر چې د کورونا له امله محدود شوی و بیرته په یوه اونۍ کې عادي حالت ته راوګرځي. د هیواد هندوان او سیکان د توپیري چلند او امنیتي ګواښونو له امله افغانستان څخه د تللو په حال کې دي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې سبا به د دوی 180 کسیزه ډله هند ته ورسیږي. او د روسیې ولسمشر وایي چې هیواد یې د کورونا وایرس لپاره په بریالي توګه واکسین جوړ او روغتیایي ادارو یې تایید کړی دی. پوتین وایي دغه واکسین یې په خپله لور هم ازمایلی او پایله یې بریالۍ وه.